د اف ام کلیک یوټیوب چینل درنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان اوسئ. په اوسني عصر کې د ځوانانو د پرمختګ او بریالیتوب لپاره د معاصرو عصري مسایلو زده کړه ډیره مهمه ده. د اف ام کلیک یوټیوب چینل د نشراتو محور هم په همداسې مسایلو راسرخیږي چې په دوام یې غواړو د انګلیسي ژبې د ګرامر تدریس د ویډیو په بڼه درنو هیوادوالو ته وړاندې کړو. نو له تاسو هیله لرو چې زموږ د ملاتړ لپاره چینل سبسکرایب او د مهربانۍ له مخې یې له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. د لومړۍ ویډیو موضوع مو د ژبې ګرامر، توري او الفبا تعریف او لنډه شرحه ده. Language is a social phenomenon which is used for understanding. ژبه یوه ټولنیزه پدیده ده چې د پوهیدنې لپاره استعمالیږي. Grammar is the series of rules, regulations which is used for correct writing, reading and speaking. ګرامر عبارت له یو لړ اصولو څخه دی چې د صحیح لیکلو، لوستلو او خبرو کولو لپاره استعمالیږي. Letter. The basic sound of a language is called letter. توری یعنی حرف. د یوې ژبې اساسي غږ ته توری وایي. د انګلیسي ژبې توري په دوه ډوله دي. A. Capital letters. لوی توري هغه توري دي چې په غټ او برجسته شکل لیکل کیږي او په خاصو ځایونو کې استعمالیږي، لکه د جملې په سر کې د خاصو اسمونو او صفتونو لپاره، د ورځو، میاشتو او کلونو لپاره، د مخففاتو لپاره، د لقبونو لپاره، د کتابونو د نومونو لپاره، د مشهورو ورځو لپاره، د ژبو لپاره، د غرونو، دریابونو او نورو طبیعي مشهورو سیمو لپاره او د تعجب لپاره. نوٹ: په پورتنیو ټولو ځایونو کې لوی توري د کلمې یا جملې په سر کې راځي. B. Small letters. کوچني توري هغه توري دي چې د کلمې او جملې په منځ او اخر کې راځي. نوٹ: په انګلیسي ژبه کې ټول 26 توري وجود لري. Alphabet. A set of letters arranged in order for forming words is called alphabet. الفبا د تورو یوه مجموعه چې د کلمو د جوړولو لپاره استعمالیږي الفبا بلل کیږي. نننی درس پر همدې ځای پای ته رسوو. په راتلونکي درس کې به د کلام د توکو یا پارټس آف سپیچ په اړه مکمله او مفصله تشریح درکړو. په وروستیو کې مهرباني وکړئ ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.